د پوهنې وزارت د افغانستان اسلامي امارت یو له مهمو او کلیدي وزارتونو څخه دی چې د هېواد د ښوونیز او روزنیز نظام د عمومي پالیسیو د جوړولو او د تطبیق د اسلامي شریعت د حکمونو او د هېواد د نافذه قوانینو سره سم د پوهنې عامولو مسؤلیت په غاړه لري. اساسي تعلیماتو ثانوي دورې 14 ټولګي دارالمعلمینونو پورې او سواد زده کړې ته لاره هوارول، اسلامي زده کړې تر 14 ټولګي پورې عالیه او عالمیه درجو په کچه زمینه برابرول، د اسلام مقدس دین د حکمونو او علمي اصولو سره سم د ښوونیز واحد نصاب جوړول، په هېواد کې د بې سوادۍ له منځه وړلو په موخه د اغېزمنو برنامو طرح او تطبیق، د کوچیانو او ټولنې د ټولو قشرونو لپاره د ښوونې او روزنې او اسلامي زده کړو اسانتیا برابرول، په هېواد کې د ښوونې او روزنې بهیر د پرمختګ او د خصوصي ښوونیزو او روزنیزو بنسټونو د پراختیا، ملاتړ او څارنې په موخه د ښوونکو روزنه او د اداري کارکوونکو د مسلکي وړتیا لوړول د دې وزارت له مهمو دندو څخه شمیرل کیږي. د پوهنې وزارت تشکیل 309,200 بسته دی چې له دې جملې څخه 241,121 د ښوونکو بستونه، 11,621 د اداري کارکوونکو بستونه او 14,448 د خدماتي کارکوونکو اوم او اتم بستونه دي. سربیره پر دې د اسلامي زده کړو 100,000 منظور شویو بستونو د استخدام لړۍ هم دوام لري. د پوهنې وزارت په تیر یو کال کې له شته ستونزو سره سره د اغېزمنو برنامو د مسؤلیتونو د اجرا له امله مهمې لاسته راوړنې لري چې لنډیز یې د 4 برنامو په کچه په لاندې ډول وړاندې کیږي. البته تاسو ته معلومات چې د پوهنې وزارت په خپل تشکیل کې 4 معاینتونه لري: د ښوونې او روزنې معاینت، د اسلامي زده کړو معاینت، د تضمین کیفیت معاینت او د منابع ادارې معاینت، چې د هرې برخې لاسته راوړنې موږ په جلا جلا توګه ستاسو حضور ته وړاندې کوو. د ښوونې او روزنې برنامه: اول، ښوونې او روزنې ته لاسرسی. په ټول هېواد کې 1,415,840 تنه نوي زده کوونکي د عمومي زده کړو په اماراتي او خصوصي ښوونځیو کې جذب شوي دي. د نویو زده کوونکو له جذب سره د عمومي زده کړو د ټولو اماراتي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو شمیر 10,914,038 تنو ته رسیږي. د هېواد په کچه 314 ښوونځي نوي تاسیس شوي دي چې له هغې جملې څخه 106 بابا اماراتي او 210 بابا خصوصي ښوونځي دي. د عمومي زده کړو د ټولو اماراتي او خصوصي ښوونځیو شمیر 8,330 بابا ښوونځیو ته رسېدلی چې له دې جملې څخه 3,409 بابا خصوصي او پاتې اماراتي ښوونځي دي. د یادونې وړ ده چې د ټولو اماراتي او خصوصي ښوونځیو له جملې څخه 9,640 بابا لومړني او 4,409 منځني او 6,240 لیسې دي. مجموعاً 23 اماراتي او 190 خصوصي لومړني ښوونځي منځنیو ښوونځیو ته او 28 اماراتي او 2 خصوصي منځنیو ښوونځیو د لیسې دورې ته ارتقا کړې ده. په ولایتونو کې 427 ښوونیز او روزنیز مرکزونه یعنې کورسونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. د هېواد په کچه 1,050 د چټکو زده کړو او 6,550 کلیوالي ټولګي تاسیس شوي دي چې له دې لارې څخه 228,270 تنه ماشومانو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره شوې ده. د تدریساتو کمیسیون د پوهنې وزارت په کچه رامنځته شوی چې د 4 غونډو په ترڅ کې د ځانګړو او مهمو تعلیمي موضوعاتو 361 تحقیقي غوښتنلیکونو او وړاندیزونو ته رسیدنه کړې ده. مجموعاً 123 ښوونځي او 159 کلیوالي ټولګي د کوچیانو لپاره ځانګړي شوي دي چې په وسیله 1,824
ته ماشومانو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابر شوې ده. د 19 ولایتونو په 750 بابا ښوونځیو کې 3844 تنه معلول زده کوونکي په ګوته شوي او هغوی ته ښوونیز او روزنیز امکانات برابر شوي دي. د هېواد په 18 ولایتونو کې 484 همت لرونکو معیوبو ماشومانو ته د ځانګړو زده کړو مرکزونو له لارې د ښوونې او روزنې زمینه برابره شوې ده. په ټول هېواد کې د معلولو ماشومانو لپاره 307 روزنیز مرکزونه جوړ شوي دي. مجموعاً 3700 تنه ښوونکي د وړتیا لوړولو په موخه په دارالمعلمینو کې جذب شوي دي. د لیک لوست زده کړې په کورسونو کې مجموعاً 1,15,548 تنه زده کوونکي جذب شوي دي. مجموعاً 9,604 تنه د لیک لوست زده کوونکي د حیاتي زده کړو په ښوونځیو او کلیوالي روزنیزو مرکزونو کې جذب شوي دي. دوهم، ښوونیز نصاب. د عمومي زده کړو تعلیمي نصاب تر 6 ټولګي پورې کتل شوی او لازم اصلاحات پکې راوستل شوي دي. له لومړي ټولګي تر 6 ټولګي پورې د درېیمو یعنې ګوجري، ازبکي، شغناني، نورستاني او ترکمني ژبو درسي کتابونه کتل شوي او اصلاحات پکې راوستل شوي دي. د عمومي زده کړو د درېیمو ژبو له لومړي تر 9 ټولګي پورې د ښوونکو لپاره د لارښود 48 عنوانه کتابونه کتل شوي او لازم اصلاحات پکې راوستل شوي دي. له ښوونځي څخه مخکې زده کړو د مفرداتو چوکاټ جوړ شوی او د ریاضي، پښتو ژبې او اسلامي زده کړو مفرداتو ته پراختیا ورکړل شوې ده. د اسلامي زده کړو له لومړي تر 6 ټولګي پورې د اړوند نصاب تعدیل او بیا کتنه شوې. دغه راز په مرکز او ولایتونو کې د دارالعلومونو د نیمه عالي دورې نصاب تعدیل شوی دی. د کلیوالي ټولګیو او دارالایتامونو له لومړي تر 3 ټولګي پورې نصاب بشپړ شوی او د اسلامي امارت د مشرتابه مقام له لوري منظور شوی او چاپ ته چمتو دی. د سواد زده کړې د نصاب چوکاټ د نهایي کولو په موخه بیا کتل شوی او اصلاح شوی دی. د سواد زده کړې د دویمې سویې د پښتو، دري، ساینس، ټولنیز علومو او دیني علومو د مضامینو مفردات ته پراختیا ورکړل شوې ده. د دارالحفاظونو نصاب ترتیب او د اسلامي امارت د مشرتابه مقام له لوري منظور شوی او د پلي کېدو په حال کې دی. دریم، د درسي کتابونو چاپ او ویش. د عمومي زده کړو له لومړي تر 12 ټولګي پورې مجموعاً 14,188,909 ټوکه درسي کتابونه له چاپ څخه وروسته ولایتونو ته انتقال او ښوونځیو ته ویشل شوي دي. په ټول هېواد کې 617,908 ټوکه درسي کتابونه د اسلامي زده کړو مرکزونو ته ویشل شوي دي. د هېواد 29 ولایتونو او یو شمېر امارتي ادارو ته د سواد زده کړې 294,641 ټوکه درسي کتابونه ویشل شوي دي. څلورم، د ښوونکو مسلکي پراختیا. د 14,015 بابا ښوونځیو د تعلیمي پلان له تطبیق او په ښوونیز او روزنیز مرکزونو، کلیوالي ټولګیو او سواد زده کړې کورسونو کې د 21,022 تنه ښوونکو د تدریس له بهیر څخه څارنه او کتنه شوې چې له دې جملې څخه یې 15,080 تنه ښوونکي د ظرفیت لوړونې پروګرامونو ته معرفي شوي دي. پنځم، د ښوونیزو مرکزونو تجهیزول. د هېواد په 28 ولایتونو کې ښوونیزو مرکزونو ته 880 د ریاضي کټونه او 490 د بیولوژي کټونه او 10,901 د ساینس او ریاضي چارتونه او 95 قلمه د لابراتوار مواد ویشل شوي دي. د 5 ولایتونو په ښوونیزو مرکزونو کې 15 اسبابه د ساینس لابراتوارونه جوړ
جوړ شوي دي او دغه راز د ساينس مرکز په ریاست کې د عملی تجربو د ثبتولو په موخه 3 ډیجیټلي سټډیوګانې جوړې شوې او ښوونکي ورته لاسرسی لري. دا د ښوونې او روزنې د برنامې لاسته راوړنې وي. دوهم د اسلامي زده کړو برنامه. په ټول هیواد کې 2250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري چې له دې جملې څخه یې 19609 بابه مدرسې او 1208 بابه دارالحفاظونه، 115 بابه دارالعلومونه او 9 بابه دارالایتامونه دي چې 15 بابه یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرینو لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 150 بابه خصوصي مدرسې دي. د هیواد په مرکز ولایتونو کې له 3900 تنو علماو څخه چې په خامسه یعنی ثانویه، عالیه او عالمیه درجو کې د پوهنې وزارت او لوړو زده کړو وزارت لخوا په مشترک ډول ازموینه اخیستل شوې ده چې له دې جملې څخه د ازموینې 2300 تنه شاملین بریالي شوي دي. په هیواد کې د علماو د تحصیلي اسنادو د ارزونې په موخه په مرکز او 4 ولایتونو کې د فوق ثانویه یعنی د 14 او خامسه درجو چې 12 معادل ده د تثبیت 6,600 فرمې ویشل شوي دي چې له ازموینې څخه وروسته 3510 تنه علماء کرام د خامسه درجه یعنی 12 ټولګي او 5809 علماء کرام او فوق ثانویه درجه یعنی د 14 معادل په سویه بریالي شوي. دغه راز له 1500 تنه حافظانو څخه هم ازموینه اخیستل شوې چې له دې جملې څخه 316 تنه حافظان بریالي شوي دي. د علماء کرامو د ازموینو د پایلو ثبتولو لپاره یو ډیټابیس چمتو شوی چې د 3512 تنو د خامسه او 5809 تنو د مافوق ثانویه دورې پایلې په دې ډیټابیس کې ثبت شوي دي. د هیواد په مرکز ولایتونو کې علماء کرامو ته مجموعاً 9200 قطعې کشف درجات یعنی 3 کلنې نمرې توزیع شوي دي. د دارالعلومونو په 14 ټولګیو کې د زده کوونکو د شاملولو په موخه له 9300 تنو څخه د کانکور ځانګړې ازموینه اخیستل شوې چې له دې جملې څخه 4700 طالب العلمان د دارالعلومونو په 14 ټولګیو کې شامل شوي دي. د اسلامي زده کړو له 1450 بابه مرکزونو څخه څارنه او ارزونه ترسره شوې. د زده کړې او تدریس بهیر د لا ښه والي په موخه اړوند مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې شوې دي. د هیواد په 15 ولایتونو کې د صرف او نحوې، د عربي ژبې د ګرامر د مضامینو او په 19 ولایتونو کې د قرآن کریم د مکمل حفظ او حسن قرائت سیالۍ د نجم القرآن تر سرلیک لاندې ترسره شوې دي. د هیواد په کچه په ټولیزه توګه 85,592 بستونه د اسلامي زده کړو مرکزونو ته توزیع شوي دي چې له دې جملې څخه په 50,000 بستونو کې مدرسینو، مامورینو، خدماتي کارکوونکو د ګمارنې پروسه بشپړه شوې او د پاتې بستونو د ارزونې او ګمارنې پروسه دوام لري. د هیواد په مرکز ولایتونو کې د مدرسینو د مسلکي پراختیا غړو اړوند مجموعاً 1903 بستونه اعلان ته سپارل شوي چې له دې جملې څخه 115 تنه تیر کال په یاد بستونو کې ګمارل شوي او د نورو ګمارنه اوس هم روانه ده. 17 ولایتونو ته د سیمه ییزو ټولګیو 4115 بستونه ویشل شوي او پاتې ولایتونو ته د ویش لړۍ دوام لري. د هیواد په کچه 4850 تنو طالب العلمانو لپاره په 515 بابه د اسلامي زده کړو مرکزونو کې اعاشه او اباحه چمتو شوې چې جزئیات یې په لاندې ډول ذکر شوي دي. د هیواد د 14 ولایتونو په هر ولسوالۍ کې یو 50 کسیزه مبیت لیلیه مدرسه چې مجموعي شمیر یې 420 مدرسې کېږي منظور شوي دي
چې د 21,000 طالب العلمانو لپاره یو عشاء او ویباته ورته چمتو شوې ده. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 53 بابه 200 کسیزه مبیت لیلیه مدرسې منظورې شوې دي چې د 10,600 طالب العلمانو لپاره یو عشاء ویباته چمتو شوې او 15 بابه 100 کسیزه مدرسو لپاره یو عشاء ویباته په جلا توګه منظوره شوې. د هیواد په 4 ولایتونو کې د یوه دارالعلوم لپاره 50 کسیزه لیلیه مدرسې منظورې شوې چې د 1,650 تنو طالب العلمانو لپاره یو عشاء ویباته چمتو شوې ده. او همدارنګه د کابل ښار اړوند د 2 بابا دارالعلومونو او 1 باب دارالحفاظ مرکزی لپاره 1,350 تنه طالب العلمان ته یو عشاء ویباته منظور شوې چې له جملې څخه 600 تنه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارالعلوم، 650 تنه کابل عربي دارالعلوم او 100 تنه مرکزی دارالحفاظ ته ورکړل شوې دي. دا د اسلامي زده کړو د امنیت برنامه وي. دریم د کیفیت تضمین برنامه. اول ستراتیژیکه څارنه او ارزونه. د پوهنې له عمومي حالت څخه د پوهاوي او دقیق معلوماتو ترلاسه کولو، د هیواد په تعلیمي ادارو او څانګو کې د خدماتو وړاندې کولو د کیفیت د کتلو په موخه د کابل ښار په شمول له 4 ولایتي ریاستونو څخه په عملي توګه څارنه او ارزونه ترسره شوې او اړوند ادارو ته د شته ستونزو د حل په موخه لازمې سپارښتنې ورکړل شوې دي. د پوهنې وزارت د همکارو بنسټونو د پروژو مؤثریت، د ښوونیزو خدماتو د لاسرسي او د کیفیت لوړوالي په موخه د 10 ولایتونو له 8 تعلیمي پروژو څخه په عملي توګه څارنه او ارزونه ترسره شوې او د پروګرامونو د لا ښه والي په موخه اړوند مسؤلینو ته لازمې اصلاحي سپارښتنې شوې دي. په خصوصي او اماراتي ښوونیزو بنسټونو کې د زده کوونکو او ښوونکو د ستونزو د حل په موخه د کابل ښار 14 تعلیمي حوزو کې ځانګړې څارنه ترسره شوې او د یادو ستونزو د حل په موخه لازمې سپارښتنې شوې دي. د دقیقو معلوماتو په چارو کې د روڼتیا تأمینولو، د پوهنې په برخه کې د اسلامي امارت محترم عالی مقام د فرامینو، احکامو د پلي کېدو او اهدافو ته د رسیدو څخه ډاډ ترلاسه کولو په موخه د منابعو او بودیجې له مصرف او د پلان عملي کېدو څخه روبوارو کلنۍ او ځانګړي راپورونه اړوند ادارو ته ورکړل شوي دي. دوهم احصایه او معلومات. د پوهنې بنسټیزو کلنیو شاخصونو حالت څخه د معلوماتو وړاندې کولو په موخه د 1401 هجري لمریز کال احصایه جوړه او خپره شوې او همدارنګه د 1402 هجري لمریز کال احصایه د عامه کارونې په موخه خپرېدو ته چمتو ده. د ښه پلان جوړولو او د هیواد په کچه د نویو جوړېدونکو بنسټونو د توازن ساتلو په موخه د کابل ښار په شمول د 9 ولایتونو د 415 بابه ښوونیزو نهادونو جغرافیایي معلومات په نقشه او GIS سیستم کې تعیین شوی دی. د ښوونیزو بنسټونو او پوهنې وزارت د شتمنیو د ښه مدیریت او کنټرول په موخه مرکز او ولایتونو کې د اوسني معلوماتي سیستم کاري او تخنیکي وړتیا لوړه شوې او همدارنګه د اسلامي زده کړو بنسټونو ودانیو او تجهیزاتو د معلوماتو د ثبتولو لپاره ځانګړې برخه جوړه شوې ده. طالب العلمانو ته د ښه خدماتو او مدیریت په موخه د 14,000 نویو تاسیس شویو کلیوالي او غیر کلیوالي مدرسو معلومات په معلوماتي سیستم کې اضافه شوي او دا لړۍ دوام لري. د معلوماتو راټولولو د پروسې د ښه والي او سهولت رامنځته کېدو په موخه د مرکز ولایتونو ولسوالیو 10,000 تنو کارکوونکو ته اړوند برخه کې روزنه ورکړل شوې ده. دریم د شهادتنامو ویش. له ولایتونو څخه او یا بالعکس د نتایجو شهادتنامو او اسنادونو د طی مراحلو خوندي لیږد د پروسې د چټکتیا او ساده کولو په موخه د افغان پوسټ محترم ادارې سره هوکړلیک لاسلیک شوی او د هغې سره سم د خدماتو وړاندې کولو لړۍ دوام لري. د ښوونیزو بنسټونو د فارغانو اسنادونو ته د اعتبار ورکولو او په نورو تحصیلي بنسټونو کې د زده کړو د دوام د اسانتیاو برابرولو په موخه 303,000 قطعې شهادتنامې د 12 ټولګي فارغانو ته ویشل شوي دي.
د زده کوونکو د تعلیمي نتایجو د خوندیتوب او ساتلو په موخه 2,900,000 قطعې نتایج په برېښنایي سیستم کې ثبت شوی دی. د هیواد په داخل کې د ښوونیزو بنسټونو د فارغانو د نتایجو له سمون او اعتبار ورکولو څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه د اماراتي خصوصي له پولې بهر ښوونځیو او سامع فارغانو زده کوونکو 8,900 پاڼې فارغانو نتایج څېړل شوي او د باور وړ بلل شوي دي. په کور دننه د نویو فارغ شویو ځوانانو د تحصیل د دوام او کارموندنې زمینې برابرولو د ملاتړ په موخه 40,000 د فراغت تصدیقنامې د کارموندنې نظامي اکاډمي او عمومي کانکور او په نورو برخو کې د شمولیت لپاره اجرا شوي دي. 4 د ازموینو معیاري کول. په زده کړه کې د زده کوونکو د لیکلو، لوستلو او حسابولو مهارتونو د اړوند ستونزو په ګوته کولو او حل په موخه د هیواد په 10 ولایتونو کې د 15,590 تنو اصول صنفي زده کوونکو د لوستلو او په 5 ولایتونو کې د اماراتي ښوونځیو د 9 ټولګي 15,000 تنه زده کوونکو د ریاضي زده کړې د وړتیاو د کچې د معلومولو لپاره نمونوي ارزونه ترسره او پایلې یې د اصلاحي پروګرامونو د طرحه کولو په موخه اړوند ادارو سره شریکې شوي دي. په هیواد کې د ښوونیزو بنسټونو د ازموینو د کیفیت لوړولو په موخه لاندې کړنې ترسره شوي دي. په پوهنې وزارت کې د لومړي ځل لپاره د معیاري ازموینو بورډ رامنځته شوی او عملاً یې فعالیت پیل کړی دی. د 4م، 5م او 6م ټولګیو د ټولو مضامینو لپاره د معیاري پوښتنو بانک چمتو شوی او د نورو ټولګیو د مضامینو پوښتنو په چمتو کولو کار روان دی. د کابل ښار په 14 ښوونیزو حوزو کې د 3 ښوونځیو د 6م ټولګي د ریاضي مضمون د ازموینو د کیفیت ارزونه په نمونوي توګه تطبیق او پایلې د لازم اصلاحي سپارښتنو سره اړوند ادارو ته سپارل شوي دي. د هیواد د 5 ولایتونو په اماراتي او خصوصي ښوونځیو کې د 9م ټولګي ریاضي او ژبو د مضامینو د ازموینو د پارشو ارزونه په نمونوي توګه تطبیق او پایلې اړوند څانګو ته د لازمو اصلاحي لارښوونو سره وړاندې شوي دي. د کابل ښار د 14 ښوونیزو حوزو په 12 ښوونځیو کې د نمونې په توګه د معیاري ازموینو د تطبیق پروسې پلې شوې چې د پایلو په اساس به یې په راتلونکي کې د 10م نه تر 12م ټولګي پورې د ازموینو د مرکزي کېدو پروسه طرحه او پلي شي. 5 علمي تحقیقات. د پوهنې په مختلفو برخو کې د مهمو او بنسټیزو ستونزو د پیژندلو لپاره 137 عنوانه موضوعات چې علمي څېړنې ته اړتیا درلوده د اړوند څانګو له مسؤلینو سره په مشوره پیژندل شوي او لومړیتوبونو نه ټاکل شوي چې له دې جملې څخه د 10 بېلابېلو موضوعات په اړه جلا جلا څېړنې ترسره شوې او پایلې په مرکز او ولایتونو کې د ګټې اخیستنې په موخه له اړوند مسؤلینو سره شریکې شوي دي. په عملي ډګر کې د څېړنو د پایلو د تطبیق زمینې برابرولو په موخه د 9 عنوانه څېړنو یعنی د ښوونځیو کیفیت، نصاب منځپانګه، د تدریس میتود، د ازموینې کیفیت او د درسي کتابونو د چاپ او ویش بهیر پایلې د مرکزي ریاستونو او د 12 ولایتونو د ښوونځیو مسؤلینو سره شریکې شوې او د عامه استفادې لپاره د وزارت په سایټ کې خپرې شوي دي. 6 د پالیسیو، لایحو او کړنلارو جوړول. د پوهنې وزارت د تقنیني سندونو د تثبیت او تخریج په برخه کې لاندې کړنې ترسره شوي دي. د پوهنې وزارت قانون تثبیت، تخریج او عدلیه وزارت ته استول شوی دی. د مدرسو د تأسیس، مدرسینو د تثبیت او استخدام قانون ترتیب او تر توشیح وروسته نافذ شوی دی. د جهادي مدرسو د تأسیس او مدرسینو د استخدام قانون ترتیب او توشیح وروسته نافذ شوی دی. د والدینو برخه اخیستنه، هوکړلیکونو د معیاري ازموینو او ښوونې او روزنې په برخو کې 4 عنوانه د پالیسیو مسودې ترتیب او د منظورۍ لپاره چمتو شوي دي. 15 عنوانه لاندې سندونه نهایي او د صلاحیت لرونکو مراجعو لخوا منظور شوي دي. اول، په ښوونیزو بنسټونو کې د روغتیا لایحه. دوهم، د ټولګیو د تثبیت ازموینې کړنلاره. 3، په ښوونیزو بنسټونو کې د کانتینونو د فعالیت کړنلاره.
څلورم، په ښوونیزو بنسټونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي کړنلاره. پنځم، د مدرسینو د مسلکي پراختیا کړنلاره. منابع بشری. چوکاٹ تشکیلاتی وزارت معارف به اساس نیازمندی‌های موجود، بازنگری، تجدید نظر و بعد از منظوری مقام محترم ریاست الوزراء تحت تطبیق قرار گرفته است. به تعداد 54275 تن معلم، مدرس، مامور و کارکن خدماتی که در مرکز ولایت جدیداً استخدام گردیده است. تعداد مجموعه معلمین برنامه تعلیمات عمومی به 246941 تن رسیده است. ارتقای قدم تعداد 42269 تن و ارتقای بست به تعداد 4249 تن کارمند امور تعلیمی ولایتی صورت گرفته است. مجموعاً به تعداد 18934 جل دفتر سوانح کارمندان درج سیستم الکترونیکی سوانح گردیده است. راهنمود برای استخدام معلمین و جابجاسازی اعضای علمی انکشاف مسلکی انکشاف داده شده و به اساس آن به تعداد 4000 کارکنان نظارت تعلیمی و اعضای تربیه معلم در بسته‌های مورد نیاز تقرر حاصل نمودند. در سراسر کشور برای 15086 باب مدرسه جدید تأسیس، تشکیل، ایجاد و تدارک گردیده است. رفرم تشکیلاتی ریاست‌های معارف ولایات صورت گرفته و طبق آن تعیینات 34 ریاست معارف به شمول ریاست معارف شهر کابل تکمیل گردیده است. به تعداد 15022 بست خالی به سطح مرکز و ولایات شناسایی گردیده و با منظور استخدام به رقابت آزاد سپرده شده است. دوم، انکشاف سیستم مالی. تطبیق سیستم بودجه به اساس برنامه صورت گرفته است و در سال 1402 هجری شمسی مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت معارف به 98% رسیده است. پروسه بانکی سازی معاشات تکمیل گردیده و کارمندان معاشات خویش را از طریق بانک اخذ نموده است. به منظور ایجاد صندوق قرضه‌دهی برای معلمین در 4 ولایت کشور برای هر ولایت مبلغ 4 میلیون افغانی انتقال گردیده است. باید گفت که در 8 ولایت کشور قبلا صندوق قرضه‌دهی معلم فعال گردیده و در سال جاری این پروسه در 8 ولایت دیگر نیز تطبیق خواهد شد. مراحل تدارکاتی به تعداد 39 پروژه مختلف مورد نیاز معارف به سطح مرکز ولایت تکمیل گردیده است. به صورت مجموعی مبلغ 1,500,000,000 افغانی طلبات، تضمینات و تأمینات که قبل از فتح به ذمت وزارت معارف باقی مانده بود، تثبیت و جهت اجراعات بعدی با وزارت مالیه شریک گردیده است. سوم، ایجاد فضای مسئول تعلیمی. موازی 804 جریب زمین جهت اعمار مدارس، مکاتب و دفاتر اداری به سطح مرکز ولایت تدارک گردیده است. به تعداد 981 پروژه اساسی و ترمیماتی تحت کار بوده که از جمله به تعداد 938 پروژه تکمیل و متبقی آن تحت کار می باشد. به همکاری مردم محل، معارف دوستان و بنیادهای خیریه به تعداد 650 باب مکتب و مدرسه در ولایات مختلف اعمار و تعداد 1500 باب مکتب و مدرسه ترمیم گردیده است. موازی اضافه تر از 71 جریب زمین شامل 19 ساحه ملکیت وزارت معارف و 17 مورد اماکن تعلیمی و اداری که از جانب افراد و اشخاص مورد غصب قرار گرفته بود، دوباره از غصب‌رها و به ریاست‌های محترم معارف در مرکز ولایت تسلیم داده شده است. چهارم، انکشاف تکنولوژی معلوماتی. به تعداد 10 سیستم در بخش‌های مختلف وزارت معارف انکشاف داده شده و با موفقیت مورد بهره برداری قرار داده شده. پروسه انکشاف سیستم‌ها جریان دارد. ترمیم و فعالسازی 205 پایه ماشین فتوکاپی پرینتر و به تعداد 600 پایه کامپیوتر و یک تعداد وسایل تکنولوژی صورت گرفته است.
به هدف نظارت بهتر و دریافت سریع و بموقع گزارشات کاری از ادارات ولایتی، سیستم الکترونیک نظارت و گزارشدهی به سطح ولایت طرح و انکشاف یافته است که در آینده نزدیک در تمام ولایت راه اندازی خواهد شد. پنجم، تقویه ارتباطات با تمویل کنندگان و نهادهای همکار. به منظور جلب حمایت نهادهای همکار معارف به تعداد 19 تفاهمنامه همکاری با نهادهای مختلف داخلی و خارجی به امضا رسیده است. به منظور تحکیم ارتباطات و تداوم همکاری ادارات همکار معارف به تعداد 7 سفر رسمی مقامات ارشد وزارت معارف به کشورهای قطر، روسیه و ترکیه تنظیم گردیده است. به منظور بهبود و تحکیم روابط به تعداد 206 ملاقات مقامات وزارت معارف با نهادها و نمایندگان ادارات همکار داخلی و خارجی صورت گرفته است. ششم، ایجاد شفافیت و رسیدگی به شکایات. به منظور نظارت و کنترل ادارات ولایتی، مقام رهبری وزارت معارف اعم از معین صاحبان و مسئولین عالی رتبه سفرهای نظارتی و کاری را به ولایات انجام دادند. جهت بهبود عرضه خدمات به مسئولین هدایات لازم ارائه گردیده است. به تعداد 31 جلد دوسیه بررسی پلانی تفتیش رعایت قوانین مالی و اداری توسط تیم‌های معذب در سطح مرکز ولایت بررسی گردیده است. تفتیش و بررسی اجراءات، فعالیت‌ها و رعایت قوانین و به تعداد 24 ریاست مرکزی، 19 ریاست معارف ولایت و 23 باب مکتب صورت گرفته است. به تعداد 264 شکایت در سطح مرکز ولایت توسط تیم‌های مرکزی و ولایتی تفتیش بررسی شده و نتایج آن به مراجع مربوط اخبار گردیده است. به تعداد 3570 مورد شکایت مراجعین که از مراجع مختلف وزارت معارف شکایت داشتند در روشنی طرز العمل شکایات و اصول به شکایت ایشان رسیدگی صورت گرفته و قناعت ایشان فراهم گردیده است. به تعداد 25 قطعه مصوبه و 361 قطعه هدایت مقامات عالی، احکام و فرامین مقام ریاست الوزراء به معینیت‌ها و ریاست‌های مربوط تکثیر گزارش اجراءات در قبال تطبیق آن جمع‌آوری و سپس به مقام ریاست الوزراء گزارش داده شده است. به تعداد 22 جلسه هیئت رهبری و جلسات رؤسا برگزار و بالای موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم در زمینه اتخاذ گردیده است. هفتم، تدویر برنامه‌های آموزشی برای ارتقای ظرفیت کارمندان. به صورت مجموعی برای 248113 تن کارمند وزارت معارف اعم از مامورین و معلمان به منظور ارتقای ظرفیت در ساحات کاریشان برنامه‌های آموزشی تدویر گردیده است. برای 201 تن مبلغ ریاست دعوت ارشاد ورکشاپ ارتقای ظرفیت در شهر کابل تدویر گردیده است. به منظور ارتقای ظرفیت و تبادل تجارب برای 159 تن رؤسا آمرین برنامه‌ها و ریاست‌های معارف ولایت و همچنان برای تبادل تجارب و ایجاد هماهنگی برای 130 تن کارمند تکنیکی وزارت معارف NTA ورکشاپ 3 روزه در شهر کابل راه اندازی گردیده است. زده کړو پاتې وګړو ته د سواد، حرفوي وړتیاوې او د ژوند او حیاتي زده کړو وړتیاوو د ترلاسه کولو زمینه برابرول. په ټول هیواد کې د هیواد زده کړې د 8300 کورسونو جوړول. د ښوونې او روزنې په برخه کې د خصوصي سکتور د لا زیاتې ونډې لپاره د زمینې برابرول. له 4م ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې په دري او پښتو ژبو د تجربو لارښود، کتابونو اصلاح او نهایی کول. د عمومي زده کړو د نصاب د مسودې د چوکاټ بیا کتنه، ارزونه او د هغې منظوري ترلاسه کول. د 2 کلن داخلي خدمت په پروګرام کې د 15000 تنو ښوونکو روزنه. په مرکز او ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د مسلکي پراختیا د پروګرامونو دایرول. د مسلکي کتنې له لارې د څبان د 9,000 ښوونکو د تعلیمي اړتیاوو ارزونه. د فزیک، کیمیا، بیولوژي، ریاضي او د محیطي ساینس په څانګو کې د 4000 لابراتوارونو او 910 کمپیوټر لیبونو سمبالول. له ښوونځي څخه مخکې د زده کړې لپاره د درسي کتابونو لیکل. او دوهمه د اسلامي زده کړو برنامه.
د اسلامي زده کړو د 15,000 بابه نویو ښوونیزو مرکزونو تاسیسول، د 300 بابه خصوصي مدرسو تاسیس او د 180 بابه مدرسو د جواز تمدیدول. د اسلامي زده کړو مرکزونو د تشکیلاتي اړتیاوو پوره کولو لپاره 10,000 بستونو ویش. د اسلامي زده کړو معاینات کلیوالي مدارسو د نوي نصاب لپاره د 10 میلیونه جلده کتابونو چاپول. په ټول هیواد کې د 15,000 تنه حافظان او علما کرامو د سویې تثبیتول. د اسلامي زده کړو په 455 بابه مرکزونو کې د 29,000 تنو طالب العلمان لپاره د لیلیې برابرول. د اسلامي زده کړو د 80 بابه بنسټونو له مدرسې څخه دارالعلوم او دارالحفاظ څخه نیمه عالي دارالحفاظ ته ارتقا ورکول. د اسلامي زده کړو د تعلیمي بنسټونو له کړنو څخه د څارنې لپاره د لایحې ترتیبول. د مرکز ولایتونو په کچه د قرآن کریم سیالۍ ترسره کول. په مرکز ولایتونو کې د نویو ګمارل شویو کارکوونکو د وړتیا لوړول په موخه د سیمینارونو تدویرول. د علماء کرامو د ګډ ازموینې اخیستلو لپاره د لوړو زده کړو محترم وزارت سره چمتووالی او همغږي. په ټول هیواد کې د اسلامي زده کړو استادان او مدرسینو ته د نوي درسي نصاب اړوند کتابونو د پیژندګلوۍ او د علمي او تخصصي وړتیا لوړولو لپاره د ورکشاپ جوړول. په ټول هیواد کې د اسلامي زده کړو په مرکزونو کې د نویو طالب العلمانو جذبول. د هیواد په مرکز ولایتونو کې د 14,000 عمومي او کلیوالي مدرسو تجهیز. د 9,910 تنو علما کرامو د خامسه مافوق ثانویه درجو اړوند تعلیمي اسنادو ارزونه. کابل ښار او 14 ولایتونو کې د 10,910 تنو علما کرامو څخه د رشتې مطابق د ګډې کمیټې له لارې د ډلهییزې ازموینې اخیستل. د کیفیت تضمین برنامه. د پوهنې وزارت د مرکزي ولایتي ادارو د پلانونو د تطبیق او د تطبیق همکار بنسټونو له پروژو څخه څارنه. د پوهنې وزارت مرکزي ولایتي ریاستونو د کلنیو کړنو ارزونه. د متوسطه دورې 9 ټولګیو د مضامینو د پوښتنو بانک پراختیا او ازموینو معیاري کول. په 9 ګرمو ولایتونو لکه کندهار، لغمان، ننګرهار، نیمروز، فراه، هلمند او کنړ کې د 4 ټولګي په ریاضي مضمون د زده کوونکو د پوهې د کچې ارزونه. د 1402 هجري شمسي کال د احصایې شاخصونو ترتیب او چمتو کول او د تابسونو ته د ولایتي پروفایلونو او احصایي کتابونو په توګه. په مرکزي ولایتونو کې فارغانو ته د 300,000 شهادتنامو ته مراحل او توضیح. د شهادتنامو په برقي سیستم کې د تعلیمي نهادونو د 80,000 فارغانو د پایلو سکن او ثبتول. د پوهنې وزارت لخوا د ټاکل شویو 6 عنوانونو عمده مسایلو په اړه څېړنې. 4 د سرچینو او ادارې برنامه. د 1403 مالی کال د پلان پر بنسټ د عادي او پراختیایي بودیجې د مصرف پروسې کنټرول او مدیریت. د هیواد په 4 ولایتونو خوست، کندهار، بدخشان، غزني، پنجشیر او جوزجان کې د ښوونکو صندوق تاسیسول. د هیواد په 9 ولایتونو کنړ، سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، غور او نورستان کې د معاشاتو تادیه سیستم نصب او فعالول. د مرکز ولایتونو په کچه د اداري کارکوونکو د وړتیا لوړول او روزنه. د مرکزي او ولایتي کارکوونکو د سوانح دفترونو د برېښنایي سیستم پراختیا او تطبیق. د هیواد په کچه د مدارسو او ښوونځیو جوړولو لپاره د ځمکو انتقال په تړاو د اسلامي امارت اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله او ریاست الوزرا د فرمانونو، لارښوونو او احکامو تعقیب. د مرکز ولایتونو په کچه د مدارسو او ښوونځیو د ملکیتونو تثبیتولو اړوند اسنادو ترتیبول. د سپینو او امارتي ځمکو تصفیه چې په هغو کې مدارس او ښوونځي له پخوا جوړ شوي. د مرکز ولایتونو کې د پوهنې وزارت د غصب شویو، نیول شویو او دعوا لرونکو ځمکو د قضیو راټولول. د پوهنې وزارت مرکزي او ولایتي ریاستونو ته د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو وړاندې کول. د مرکز او ولایتونو په کچه د ادارو او د برېښنایي سیستمونو د پیاوړتیا او پراختیا. د سرعت او روڼتیا په مخه د نویو تاسیس شویو ښوونځیو، ښوونیزو او اداري بنسټونو ته د تشکیلاتي بستونو د لیږد او کوډ کول. د مرکز ولایتونو په کچه د ګمارنو او اداري پروسو ساده کول. د اسلامي امارت له بودیجې څخه د 1402 لمریز کال د ښوونځیو، مدارسو او دارالحفاظونو اړوند نیمګړو ساختماني پروژو بشپړول.
د اسلامي امارت او همکارو بنسټونو له بودیجې څخه د بنسټیزو ودانیو اړوند د 315 پروژو جوړول، د عادي بودیجې او همکارو بنسټونو په مرسته د 815 بیا رغونې پروژو تطبیق، د معارف دوسته خلکو له لوري د مدارس او ښوونځیو جوړولو په موخه د 1500 جریبه ځمکې چمتو او عرض کولو د پروسو تعقیب، په مرکز ولایتونو کې د پوهنې د غصب شویو ملکیتونو د 1540 دوسیو تعقیب او د 12 غصب شویو ملکیتونو او شخړو خلاصون، د مرکز ولایتونو په خالي بستونو کې د 3990 کارکونکو د ګمارنې پروسو مدیریت کول، د مرکز ولایتونو په کچه د ښوونیزو مرکزونو زده کوونکو لپاره د 440,000 میزونو چوکیو تولید او ترمیم، د ولایتونو د پوهنې ریاستونو د 950 نیمګړو پراختیایي ودانیزو پروژو د قرارداد پلي کولو مدیریت، د کرنې او مالدارۍ محترم وزارت او ښاروالۍ ریاستونو سره د ځمکې د لیږد 8 قراردادونو تړون او د 1050 جریبه ځمکې لپاره غوښتنې. دا و د پوهنې وزارت د 1402 هجري شمسي کال د لاسته راوړنو راپور چې د تاسو حضور ته وړاندې